پښتون یا پټان قام د دنیا په کچ د زړورتیا او بهادرۍ مثال دی. تاریخ شاهد دی چې دوی نه د هیڅ بادشاه نه ویریږي او نه هم د هیڅ ظالم واکمن نه. یونانیان، ایرانیان او نور ډېر قومونه د تاریخ په اوږدو کې کوښښ وکړ چې پښتون تسلیم کړي، خو ټول ناکام شول. کله چې د ګریټ الکساندر چې نیمه دنیا یې فتح کړې وه افغانستان ته داخل شو، نو پښتون د نړۍ تر ټولو منځین پوځ ته سخته ماته ورکړه چې له وجې یې کینګ الکساندر مجبور شو چې بیرته مقدونیې ته لاړ شي. د پښتون د بهادرۍ یو مثال د 19مې پیړۍ جګړه ده، په کومه کې چې سوایټ یونین د پښتون په مقابله کې زنګونه کېښودل. یو تازه مثال د یو اس آرمي شکست دی، چیرته چې د نړۍ ستر طاقت داسې مغلوب شو چې تاریخ به یې همیشه یاد ساتي. پښتون د کم پیغمبر نسل دی؟ پښتون څوک دی؟ دوی کوم نسل ته اړه لري؟ دوی ولې دومره زړور او بهادر دي؟ د دې ټولو سوالونو تر شا دلچسپ تاریخ پروت دی. د پښتون د اصل په اړه درې نظریې موجودې دي. بعض وایي چې پښتون د اریان ریس سره تعلق لري، بعض وایي چې دوی د یو شخص قیس عبدالرشید اولاد دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو. دا دی چې دوی د بنی اسرائیل د ورکشو قبیلو سره تعلق لري. موږ به د دې ټولو نظریو تحقیق وکړو. د پښتون د روایت له مخې قیس عبدالرشید د پښتون قام جد امجد وو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ظهور پښتون اولنې قیس عبدالرشید ته ورسېد او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه د خپل قوم سره قیس خبرې واورېده. نو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم حاضر شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره مهرباني وکړه، د هر یو نوم یو بخت. بیا یې وفرمایل چې قیس د عبراني ژبې نوم دی، نو د هغه نوم عبدالرشید ته بدل کړ. قیس او د هغه قوم خلکو اسلام قبول کړ. په دې توګه هغه د پښتون صحابي د لقب اعزاز ترلاسه شو. پښتون د روایتو مطابق د یوې غزا په مهال کله چې مشرکانو د مسلمانانو پر پوځ شدید برید وکړ، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالد ته امر وکړ لاړ شه او خپل پښتون وروڼه راوغواړه. نو خالد افغانستان ته لاړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام یې د افغان سردار قیس عبدالرشید ته ورسوه. نو ټول پښتون د قیس عبدالرشید په مشرۍ مکې ته لاړل. کله چې دوی مکې ته ورسېدل، نو د مشرکینو سره یو سخت جنگ وکړ. د مخامخ صحابو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو چې د افغان آرمي مشرکان مات کړي دي او موږ بریا شو. خالد بن ولید د ملک عبدالرشید بهادری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای د وره وته چې الله به د نسل ته برکت ورکړي، دا قبیله به تر ټولو زیاته طاقتوره وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ته وحی شوي چې د دې قبیلې کثرت او استحکام دغه لرګي حیثیت لري چې د کشتۍ د جوړښت لپاره مهم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته دعا وکړه چې د دې سړي له اولاد نه به یو ستر قوم پیدا شي، هغه خلک چې د قیامت تر ورځې د اسلام په شریعت امن او امان ثابت قدم پاتې شول. د خپل راحت په وخت خالد په غوښتنه یو انصاري د قیس عبدالرشید سره تر څو خلکو ته د شریعت زده کړه ورکړي. په کوهستان او غور سیمه کې د کتاب مخزن افغاني یو مشهور کتاب دی د قیس د قبیلې د تاریخ په اړه لیکل شوی. په دې کې ثبوت دی چې قیس عبدالرشید د خالد بن ولید په لاس اسلام قبول کړي او قیس د خالد له لور سره نکاح کړی و او له دې نسل نه بیټن او غور پیدا شول او له دوی اولادونه د پښتون په نوم وپېژندل شول. نعمت الله هروي لیکلي چې دا خبر د حدید بوک لخوا تصدیق شوی نه دی، خو د نورو تاریخي شواهدو له مخې د مدینې نه سند او افغانستان ته د یوې قبیلې رسېدل او د دوی اسلام قبولول ثابت شوي دي. بله نظریه دا ده چې پښتون د يهودي نسل څخه دی. د بوغان هسټرنس اډورس جیبس هسټرنس په وینا پښتون د زوړ غسري د يهودي قبیلې سره تړاو لري، یعنی د بنی اسرائیل هغه 12 قبیلې چې د فلسطین په ځمکه کې اوسېدي. اصل کې حضرت یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ویل کېده، نو ځکه د هغه اولاد ته بنی اسرائیل ویل شو. د بنی اسرائیل 12 قبیلې د حضرت یعقوب علیه السلام د 12 زمانو لخوا جوړ شوي وي. د دوی د ډلې د جده، لیویټ، ربن زمان ځانګړي قبیلې وي. الله تعالی حضرت داود علیه السلام او حضرت سلیمان علیه السلام د يهودیانو لپاره ولېږل چې دواړو ته هم کتاب ورکړل شو او هم بچهي. د حضرت سلیمان علیه السلام تر وخته د 12 قبیلې یعنی بنی اسرائیل یو قوي او طاقتور ملت وو چې مرکز یې جرسلیم ښار وو. خو کله چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شو او دا غزوی رهبن د تخت مالک شو، د بنی اسرائیل 10 قبیلې دغه بچهي منلو ته تیار نه وو. په دې توګه بنی اسرائیل په دوه ریاستونو وویشتل شو. د ایسټرن فلسطین 10 قبیلو د کینګډم اف اسرائیل بنیاد کېښود او د ویسټرن فلسطین د قبیلې یعنی جده او لیوټس د رهبن تر واک لاندې پاتې شوې چې د کینګډم او جده په نوم یادېدې. په 820 کې د بابایلونین پوځ په اسرائیل برید وکړ او دوی حکومت یې تباه کړ. اوس یوازې د جده سلطنت پاتې شو چې په ویسټرن فلسطین کې پروت وو او هلته میشت یهودیان د جیوش نیشن په نوم پیژندل شول. د لسو قبیلو پاتې شوي خلک د باچا لخوا قتل شول او ځینې قبیلې له دې ځایه ووتل او نړۍ مختلفو برخو ته ګډ شول. دوی ته لوست ټریبل اف بني اسرائیل ویل کېده. دغه قبیلې وې چې د خپل قوم نه جلا شوي، ورکې شوي او د تاریخ له مخې د درکې شوي وي. اصل کې دا اوږد تاریخ دی خو لنډ بیانول یې سخت دي، خو امید لرم چې تاسو دا واقعیت ښه درک کولی شئ. د جیوش ریسرچر په وینا کله چې کینګډم اف اسرائیل تباه شو، نو د بني اسرائیل د ورکې شوي قبیلې د غور ماونټین ته چې د ایران سره نږدې دی
کې وتښتېدل او له هماغه ځایه نورو سیمو ته خپور شول. دا خلک دلته د سلګونو کلونو لپاره اوسېدل او ورو ورو د حضرت موسی علیه السلام د شریعت او د تورات تعلیمات هیر کړل، خو خپل نسب یې نه هیر کړی او خپل ځان یې د بني اسرائیل او د یهودي نسل سره تړی. پښتون په خپله دا ادعا کوي د دوی نه کنه د زړو یهودیانو سره تعلق لري. په داسې حال کې چې مرحوم ظهیر شاه د افغانستان وروستنی بادشاه دا منله چې د بنجمن قبیلې څخه دی چې د بني اسرائیل د ورک شوو قبیلو یو برخه وه، کوم چې د نصربغ د حملې له امله د خپلو قبیلو جدا شوي وو. د نړۍ یوازینی قام دی چې پکې پرته له اسلام بل دین نشته. کله یو پښتون څخه وپوښتل شي چې ته اول مسلمان یې او که پښتون، نو ځواب به یې دا وي چې زه 15,000 کاله پښتون یم او له 1400 کالو څخه مسلمان یم. مشهور تاریخ لیکوال احسان الله عباسي په خپل کتاب هسټري اف اسلام کې لیکلي چې د مدینې یهودیان تل له دغو افغان سره د لیکلو سره تماس کوي او کله چې هغوی په مدینه کې مسلمان شول نو خپل استاد یې دلته راولېږه. که ښه فکر وشي نو پښتون ډېر د جیو سره ډېر ورته والی لري. لکه د قوم له نظره دواړه خپل ځان د نړۍ غوره ملت ګڼي، دواړه د مذهب له نظره ډېر سخت دي، دواړه یا خولۍ یا مامه تړي، سربیره پرېږدي، د دوی ډېر عددونه او عادتونه له یو بل سره ورته دي. د پښتون په اړه د برټش او د هند نیمې وچې ډېرې څېړونکي د تحقیق راپورټونه او کتابونه لیکلي. د هند یو محقق د پښتون پټان د ډي ان اے نمونې وڅېړلې. په ځانګړي ډول دغه کروموسوم چې له دې ولیز کې اوسېدونکو جیو سره یې 95% مشابهت درلوده، چې دا نظریه لا نوره هم قوي کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دې سبق شوه چې پښتون د الله په لار کې د جهاد د روحیه تر ننه ژوندی ده او دا کوم د الله د رضا او د شریعت د نفیذولو لپاره هر وخت د جنګ لپاره تیار دی. پښتون به د قیامت نه مخکې د جنګونو کې مهم رول ولوبوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشګول امام مهدي د مرستې لپاره به راوځي. مخکې دا به هماغه لښکر وي چې د حدیث مطابق د مسلمانانو لښکرونه به له همدې سیمو راوځي د علماو سره چې د نړۍ هیڅ قوت به یې مخه ونه شي نیولی. هغوی به ختمې بیت المقدس ته ورسیږي او د امام مهدي سره یو ځای د جدال په وړاندې جنګ وکړي. نن پښتون افتخار کوي چې دوی جویس ډسکن دي او هر پښتون په دې ویاړي چې د جویس نسل څخه دي، ځکه چې دوی سره لدی چې د جویس ریس تر ټولو لري. بیا هم د پروفیټ محمد صلی الله علیه وسلم ایمان یې راوړلی وو. دا د دې لوړ مقام او قوي پیت نښه ده چې دوی دغه رښتیني نبي تصدیق وکړه چې د تور او ګس پیت کې ذکر شوی وو. د اخر نبي انکار وکړ او په هغه یې ایمان رانوړو، یوازې د دې لپاره چې محمد صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیل نه بلکې د بني اسماعیل څخه وو. او په دې توګه همغه یهودیان د قومي نسب او حسد له وجې ګمراه او رتل پاتې شول. بېشکه نسل، رنګ او ژبه د انسان ویاړ وي، خو یوازې هغه وخت چې سړی په صحیح لار روان شي او په الله تعالی او دغه په رسول باندې ایمان راوړي. ګرانو پښتنو وروڼو، دا وه د پښتون تاریخ چې د کوم ځای نه شروع شوی او په کوم ځای به ختمیږي. امید کوم چې تاسو به پوه شوي وئ. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل باندې نوی چینل در سره سبسکرایب کړئ، خپله نظریه راته په کمنټ کې راکړئ. اوس ماته راکړئ اجازه د لوی الله په امان.